خوست ولایت کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري یو ورځنی سمینار ترسره شو. خوست ولایت کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري د اسلام زرین دور څه دی او د اسلامي امت په تاریخ کې کوم مقام لري تر عنوان لاندې یو ورځنی علمي سمینار ترسره شو. په یاد سمینار کې د خوست ولایت د پوهنتون استادانو، د مکاتبو معلمینو، علماو، محصلینو او زده کوونکو ګډون کړی و. په سمینار کې د خوست جهیدو علماو او د پوهنتون استادانو د غونډې ګډونوالو ته د علم هنر برخه کې د اسلام د زرین دور او مسلمانانو د بېساري پرمختګونو په اړه ویناوې وکړې. دغه زرین دور چې مونږ لاسته راوړو، الله عزوجل دوه شرایط ورته وټاکل، یو ایمان وعد الله الذین آمنوا او یو اعمال صالحه وعملوا الصالحات. نو که مونږ ایمان ولرو، مونږ اعمال صالحه ولرو، الله عزوجل به مونږ ته بیرته هغه طلایي او زرین عصر رمات کوي. همدارنګه د ځوانانو په نمایندګۍ د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د نشراتو امیر سبحان الله اعظم د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې څخه د دې ډول غونډو د جوړولو په پار د مننې ترڅنګ د ورته غونډو او سمینارونو د لا ډېرېدو غوښتنه وکړه. او د کلمات علمي تحقیقاتي ادارې څخه مو هیله همدغه ده چې په خوست کې صرف دغه یو سمینار باندې بسنه مه کوئ، بلکې دلته موږ د تاسو څخه غواړو چې خپله اداره په خوست کې فعاله کړئ. بس تا د پرسونل سره راشئ، د خوست ټولې ادارات به انشاءالله تعالی د تاسو سره ګپ وکړو ولاړ وي. د غونډې په پای کې د یادې غونډې ګډونوالو او محصلینو خوښي څرګنده کړه او د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري د ورته غونډو په زیاتېدو ټینګار وکړ. د کلمات ادارې نه موږ غوښتنه لرو چې په خوست کې همدا ډول نوره سمینارونه رامنځته کړي او بعضې مختلفې سیلې باید تر خوست ولایت کې د ځوانانو لپاره رامنځته کړي. نو دا خو ډیره بهتره ده په خوست کې او نورو ولایتونو کې که دا ډول سمینارونه دایر شي د ځوانانو د فکري اصلاح په خاطر ډیر بهتر دي. الحمدلله موږ ډیر خوشحاله یو او دوی راویا مو چې اورېدله لومړی ځل و، نو دې څخه موږ ډیر خوشحاله یو. دې څخه موږ همدا غوښتنه ده چې همدغه ډول برنامې په خوست ولایت کې برابرې کړي تر څو زموږ ځوانان لا د علمي څخه برخمن شي.